اسلامي امارت علاګل مجاهد د وژنې په تور پر 18 کاله بند محکوم کړ. خو آیا دغه سزا به دته ورکړل شي؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ. افغانستان انټرنیشنل داسې اسناد ترلاسه کړي چې ښیي په کابل کې د اسلامي امارت یوې لومړنۍ محکمې د افغانستان د ولسي جرګې مخکینی جنجالي څیره علاګل مجاهد پر 18 کاله او زوی پر 1 کال بند محکوم کړي دي. د کابل ښار په دریمه حوزه کې د اسلامي امارت لومړنۍ محکمې لخوا خپاره شوي اسناد څرګندوي چې د اسلامي امارت محکمې علاګل مجاهد زوی او 4 نور کسان په کابل کې د اسلامي امارت د استخباراتو ریاست د یو کارمن قاری سید الله د لاسي وژنې په تور پر بند محکوم کړي دي. د اسلامي امارت د محکمې قاضي ویلي چې دا وژنه د افغانستان د ولسي جرګې د مخکینی غړي په امر تر سره شوی او په دې قضیه کې ښکیلو نورو کسانو هم ورسره همکاري کړې ده. د محکمې په حکم کې د تورونو کسانو اعتراف ته اشاره شوی، خو څرګنده نه ده چې اعتراف د کومو شرایطو پر بنسټ اخیستل شوی دی. پخوانی جهادي قومندان علاګل مجاهد د ولسواکۍ د ولسي جرګې یوه جنجالي څیره بلل کیږي چې د 1402 لمریز کال د لړم میاشتې پر مهال په کابل کې د اسلامي امارت لخوا په ډیر سپکاوي چلند سره ونیول شو او له خوشي کېدو څو ورځې وروسته له هیواده ووت. مجاهد د اسلامي امارت له شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون پر بلنه بیرته هیواد ته راغی او هغه مهال د اسلامي امارت یو شمېر غړو یې تود هرکلی وکړ، خو نوموړی له راستنېدو لنډه موده وروسته بیرته د اسلامي امارت لخوا ونیول او بندي شو. په کابل کې د اسلامي امارت د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زادران د غوایي میاشتې پر 22 پر خپل ایکس لیکلي و چې علاګل مجاهد به د اسلامي امارت د څېړلو تر بشپړېدو او د محکمې د پریکړې تر سارېدو پورې به په بند کې وي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.